خپل معنا راته وایه. ښې معنا دا خاوره ده زموږ. ښه صحیح. ښې معنا پردۍ نه ده. خپل دا یو لاس دی ګرده. خپلوان و معنا وینه ده، نون معنا نو دی نسل دی. دا نعمت پښتون په وطن کې نو مازدیګري وخت به د ده خپلوان اکا زمنان دا ګرده راشي د دې د ماخصه نه پورې د دې خپل ساتیری تیری کمه کښې د پروګرام حساب او د ورځې د خوا نعمت پښتون طالب جوړ کړی دا نور مخلوق ولا راځي د هغو سره مصروف وي. څنګه دی دا قوم سره یې د سر خلاصېږي؟ د یو سړي کمنټ کې لیکلي وو هغه ما چې نشې والا ویډیو کړ وایي جي 200 روپۍ هم نشه ده. 200 نشه نه ده بریک دی چې دا نه په در ولګوم بیا خو دلته فضابېدن کوي. بلکل بلکل هغه شی. اوس د خیره ځوان ته نعمت پښتون یو د انارو باغ لګولی دی، هغه باغ به انشاءالله پراویني. 2 کسانو کمنټ کې یو سړي دا لیکلي وو چې پښتو دا ژبه نه ده ژبه ده. نو یو ژبه ده یو ژبه ده یو ژبه ده جیمسه د درې سره پښتو ده. ژبه دې ته وایي چې زه ګایېږم ته دا بیان اورې ډایرکټ د زړه څه بیان روان. ژبه و دې ته وایي چې ته کتاب سې وایې بورډ وایې ساین بورډ یو ځای لیکلی ریډینګ لولنګ هم ورته وایي. ژې معنا دا غږ نه کوي، بې معنا بیان کوي. ژبه بیا دې ته وایي جیمسه ژبه چې په جبر یې څوک په تا بیان وکړي. جبر په در وکړي زور په در وکړي بیان وکړي. او بل سړي لیکلی و چې دا پښتو چې ده دا پښتون په 2 ټکو والا شین دی لکه شنه دی واښه دی. ښه والا و دا ښه والا نه دی دا شین والا دی. په دې کې سل ایبریویشن دی. اوله خبره دا ده یار ته باغ لز اوله خبره دا ده 3 ټکي د پی دي 3 ټکي د شین دي 2 ټکي د تی دي 1 ټکي د نون دي دا 9 ټکي سو و یا د نه سره سپاري. نه شپې نه ورځې نه منټه نه سیکنډ ټکي نه میاشتې کې ته پیدا کېږي نو 9 ټکي به لیکې. د نو شیانو څخه جوړ یې کائنات هم انسان هم خاوره یې اوبه یې اور یې هوا یې اوسپنه یې ډبره یې مالګه یې چینه یې نم شی خوږه ده. نو اوس کې ته په 8 ټکو لیکې په جفت باندې دا غلط دی. نو ستا علم د هغونې دی. راځه اوس زه د نعمت پښتون هلته انارو باغ یې لګولی دی هلته به ولاړ شو هلته خپلوان یې دا د ګرده لګیا دي وروره مازدیګري څخه خوندونه. شمه څنګه سواست آقا صاحب دقت سی ونه کړه؟ تی درځي نعمت پښتون سیدی د انارو باغ دی هغه به په در ووینه